او تاسو نه یادوم ټول ملک ولا خلک یادوم بعضې پښتانه وایي واده په ډنګ ډونګ او مړي په ژړا مزه کوي دا خبره چا سره کې شته که نشته ما ته پته شته که نشته خبرې ښه سپینې سپینې په نره کوې وایه شته که نشته واده په ډنګ ډونګ مړي په ژړا مزه کوي لکه د ده د واده دا موضوع یو طرف ته د مړي دا خبر راواخله مړي په ژړا مزه کوي پلار دې مړ دی ته جاړي مور دې مړه ده ته جاړي خاوند دې مړ دی ته جاړي ما یې ځکه جاړي چې پلار پسې خپای ما یې ځکه جاړي مور پسې خپای ما یې ځکه جاړي خاوند پسې خپای دا خو نن پوه شوم ته مړي په ژړا مزه کوي ته خو مزونه جاړه ته خو مزونه جاړي دی په خپله وایي مړي په ژړا مزه کوي مړي په ژړا مزه کوي توجه مړي په ژړا مزه کوي او بعضې زنانه په مړي کې دا ژړا جایز نه ده توجه زړه ته درد سترګو نه اوښکې وبهېږي دا ټیک ده نو حرام ده اسلام د غم په موقع د صبر تعلیم ورکوي که د ماتم په ځان راکېږي تورې جامې واچوي صبر که د ماتم او کوم خلک چې ماتم کوي اسلام سره تعلق شته سټو خوځوه که سر نه خوځوي شته اسلام د صبر تعلیم ورکوي موږ به یو شهید رانو مخې ته کوو او په ځان به راکېږو چې هاي 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 توجه شهید کې هاي هاي نه شهید کې واه 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 ستا شهادت ته سلام واه ستا دبدبې ته سلام واه ستا دلیرې ته سلام شهادت خو نعمت دی او نعمت او هدیه او تحفه باندې هاي هاي پکار دي که واه واه پکار समझने वाले समझो वलाकिन तकबीह इशारा वल कमसल कोता कर बराबर तवज्जो अकिल सड़ी पे इशारा हुई तवज्जो वादे इबादत हुई वादा मरे غم شوی خزي ورته ناسته جوړلې انسان دې کمزوري دي ستړي کیږي نو زنانو دمه کوله مړی پروت خو لګه وخت په کوله ټیپ بریک چیس کو بیا به ورته وجاړو نوې زنانه په دروازه را داخله شوه دې ناستو زنانه وایي چې دا زنانه په زړه کې چې مړی شته او ښځې شته او جړا نشته نو یو نیم ښځه پکې داسې ټپه یا چاربې ته راپرېږدي که ستا د کاڼي زړه که نه داسې په برق باندې بعضې ښځو باقاعده په دې کې پي ایچ ډي کړې ده توجه واده اور غم کې موږ پابند د شریعت یو الله دې خوشحالي راولي غمونه نه خو که چېرته غم راغی او ښځو ورته ژړل که نه نو په غوږ کې ورته ووایه مفتي سردار په توجه سره وي چې بس که ډېره مزه دې واخیسته دوی خو یې مړي په ژړا مزه کوي دا خو زه نه وایم وایي مړي دوی مزونه جاړي قسم بالله مزونه جاړي او زه چې وینم ما له خندا راشي څومره مزه یې واخیسته توجه مړي په ژړا مزه کوي واده عبادت یو واده نو موږ به د عالم نه تپوس کوو شریعت موږ اوس دا تاسو نه تپوس کوو ډنمارک هالند فرانس والا چې د پیغمبر په شان کې ګستاخي کوي هغه ګستاخي ده او که موږ په ودونو کې ډمتوب ګانه بجانه کوو ډي جے سسټم کوو رقص او سرور پروګرامونه ډمانې دعاګانې راولو دا ګستاخي نه ده ما 15 سال مخکې دا خبره کړې وه چې یو سړي مونځ کوي بل کس ورته ډول وایي نو مونځګزار ته ډول ګانه بجانه چې څنګه حرام دی دا مونځ عبادت دی همدغه شان په واده کې ډول وال دا شانتې حرام دی 3 هفتې مخکې په سوشل میډیا باندې یو سړي د مونځ هغه هیئت حرکت او سکنات کول او میوزیک ورته لګېده او تاسو کتلي وو که نه کتلي مو ثواب په نیت که نه هغه ټایم ما د نن نه 15 کاله مخکې چې کله ما اصلاحي کمیټي جوړه کړه او ما په ودونو کې ګانه بجانه باندې ډنګ ډنګ باندې پابندي ولګوله او ما اعلان وکړ او نن د هغې 1500 سالو شي کمیټي ده کوم واده کې چا ګانه بجانه وکړه هغه واده ولې 5 لاک روپۍ جرمانه ده مجال شته ته که خان یې که ملک یې که نواب یې ځان نه به ما ته معاشره نه خرابې زما د مستقبل نه به ډمان ویډیوګان نه جوړې زه په پاکستان کې خیبر پښتونخوا کې د فزکس کورس منم د کیمسټري کورس منم د بیالوجي کورس منم ساینس ټیکنالوجي کورس منم خیبر پښتونخوا پولیس ټریننګ کورس منم پاک آرمی ټریننګ کورس منم فهم قرآن فهم حدیث ټریننګ کورس منم د ختم نبوت کورس منم خو خیبر پښتونخوا او 400 کې د باجو کورسونه دې نه منم زما مستقبل نه ډمان جوړه زما د ماشومان نه ډمان جوړه زما د پرایمري د میډل د هاي سټوډنټان نه ډمان جوړه زما نوجوان نسل فاجز د شپېلې بس کوي د لاس کې قلم ورکا
دله لاس کې قلم ورکا، دله په لاس کې کتاب ورکا، دله شعور وښیا، شعور. او چا صدی ورو سلام درته کوم چې چرته کتاب وپېژنده. ما خلکو ته ویلي په ټول عمر ټول میاشتې ټول تاریخونه فیسبوک کوي، خو په 19 تاریخ صرف بک په نورو فیسبوک کوي، خو 19 بک. او سلام عقیدت پیش کوم چا صدی والو کم از کم زمونږ سترګې او سر اوچت کړ. مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه په جړا جړا پښتنو لاړ چې پښتنو هر څه کې مولا یادوي، خو عالم له ترجیح نه ورکوي. ما چې دا ریزلټ او دا پروګرام وکړ چې تاسو ټول پښتنو علماو سره د عقیدت اظهار وکړ، مې مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه ته به د هغه په قبر کې به د هغه روح مقدس ته سکون به رسېدلي ان شاء الله. او پښتنو دا ثابته کړه، چار صدي والا ثابته کړه چې موږ مخکې د علماو ملګري یو، اوس هم د علماو ملګري یو، بیا هم د علماو ملګري یو. او په هر میدان کې به مشران زموږ علما یې څوک وایي اور په 2023 کې دا وړوکی ډوز کنه، د 2 ډوزونه یې کنه دوه، ان شاء الله بل ډوز به ورکړو په کوم سم کې ان شاء الله. مشر عالم مزه کوي، څوک مزه کوي چې خمازدار ببره ګیري او ببر پټکی والی دغه مزه کوي. هغه ګول مون مین چې د الو په شان ته تک سپین، د مرچکی نه تریخه، د ټماټر نه سور. توجه دا مزه نه کوي مشري هغه خلکو سره مزه کوي چې څوک د مشرۍ په عظمت پوهېږي. توجه چې کم سړی د باجو خبرې کوي دا مشر کېدی شي، دی به ما ته تویز وی کېږي، روزانه تویز وی. دې وجې نه دا خبرې غلطې دي. که په دې خفه کېږي بیا هم شروع کوم، ټیک ده. د مستقبل نه ډمان جوړوي، اولاد بچو صحیح تربیت وکړو. فرانس والا ګستاخي کوي، ګستاخي د موږ چې په خپله ډمتوب کوو دا ګستاخي نه ده، ودونه په سنت طریقه کوو. اور منیب الرحمن والدین شریفین دواړه شته. ولک واده مې واده خو مور پلار په نه دي، ما ته چې نه نو دسې مور پلار زما مور پلار دی چې واده وشي پلار الا شه مور بلا شه ښځه نعمت الله شه. نعمت الله خو اوس تشریف راوړه، پلار الا مور سمه غټه بلا ښځه نعمت الله. ښځې بیا میلاویږي، مور پلار بیا توجه. او دا چې شروع غلطه کړه، بسم الله غلطه کړه، او الله او د الله رسول خفه کړه، وټې شیطان له ورکړه. چاله سمجھنے والے سمجھو، چاله شیطان له وټ ورکړه، الله یې خفه کړه، د الله رسول خفه کړه. په لومبۍ ورځ هم خوشحاله، په دویمه ورځ هم خوشحاله، په درېیمه ورځ هم خوشحاله، په څلورمه ورځ بیا د خواښې د انګور فاینل میچي، د پېښور د زلمو به څه میچي، د پاکستان د انډیا به څه میچي. دا کورونه کې میچونه شته که نشته؟ یو مورچه کې ورته بیا خواښې ولاړئ، په بله مورچه کې ورته انګور ولاړئ. خواښې عمر نه لږه زیات دي، خبرو سره رپېږي، ته به هم ټیک ټاک کې. توجه خواښې ورته چې ظالمې ما پیدا کو، ما غټ کو، سوی دې رانه واړو. هغه انګور یې ورته مې ګټه. په ایمان د پښتنو کور کې دا کیسې شته که نشته؟ سر خوځوه شته که نشته؟ د دې سر کارونه پکې درته وایم، ولې ستا څه خیال؟ توجه عمومي خبره کوم، ځان ترې راته واخیم او که راته هم کوم ویله ښه خبره ده. توجه هلته خواښې انګور خو ورلاندې وتي میچ کوي، د دې سخر کاکا پکې رول پکې ده د امپایر وي. دې کله وایي آوټ او کله ورته وایي چې نټ آوټ او نټ آوټ. دا دلهان دی، دا ته نه وایي اصلي پټکې والي بس پرېږده. توجه د واده سر دا دی، لږه موده پس خو د واده کړي د سر نه پټکې وګرځي، ویښته واړوه سټوکي. توجه حکیم علومت اشرف علي تاني صاحب ذکر کړي، وایي ښځه الله تعالی د سر نه نه پیدا کړي، د بابا آدم وایي د خپل نه ده پیدا کړي، وایي د کسې پختې نه پیدا کړي. بیا لاندې لیکلي ولې دا نقطه واخله، دې ته د دیوبند نقطه وایي. توجه وایي د سر نه ځکه نه ده پیدا کړي، په سر یې سوارنه کړي. وایي د خپل نه ځکه نه ده پیدا کړي، وایي اصل چې د خپل لاندې کې تحقیر یو که ذلیل یې نه کړي، د چا لور ده د چا اولاد، چا به ډېر په ناز او په ادب او په محبت لویه کړي، مور پلار به ډېر په مینه او محبت لویه کړي. وایي د ګسې پختې نه ځکه پیدا کړي چې دا ګسه پختې زړه ته نږدې، چې وایي زړه ته یې را نږدې کړي. او توجه یو نقطې دلته دا لیکلي، وایي دا پختې کږئ څه شي ووایه که نه ووایه دا پختې کږئ، نو دا زنانه پیدا شوې د ګسې پختې نه ده، نو دا پختې کږئ. وایي زنانه په مزاج کې کږئ، وایي دا به کږئ او کار به تې اخلي. تاني صاحب لیکلي ښه، وایي دا به کږئ کار به تې اخلي، هسې نه چې الحمدلله
یو څو شپې ورځې پس بیا ورته وایي چې نیغه بند کړې نه پوښتې څوک نیغي